حضرت حسن رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام نوسی او د سکاو یو ناله کې د ډوډۍ ټوکړه ولیدله هغه خپل غلام ته وی دا ټوکړه راواخلا ټوکړه راواغستا صفای کړه لاوین زلا او د خپل غلام ته وی چې کله ز او دس حکم دا نونه به مال واپس بیا راکې غلام وی ټیک دا غلام چې کله نونه راواغستا صفای کړه لاوین زلا هغه نونه هغه غلام ډایرک خله ته واچوله حضرت حسن رضی اللہ عنہ چې او دسو کو تپوس دینه کی بیغا نونه راغا ویجیغا خو ما او خوړه وی داسې وی ودی خوړه وی او می خوړه وی ټیک شو د الله د رضا د پاره تما آزاد کړی غلام خوشحالیږي خپل آقا ته وایي حضرت حسن رضی اللہ عنہ ته ما خو زدا سے خاص عمل نه دی کړی زما خو زدا سے نیکیم نشتا چې دا هغه عمل د وجه نتازه آزاد کړم حضرت حسن رضی اللہ عنہ ته فرمایي ما د خپل بابا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې چا د رزق قدر وکړو د یوې نونه قدر وکړو دا هغه انسان بخشش مغفرت دا چې دی هغه الله وګو په یو نونه باندې د یوې نونه په قدر باندې دا هغه انسان بخشش چې دی هغه وشو لہذا زما ګمان او خیال دا دی چې ته جنتی او چې ته جنتی شوې نو ته خو بیا سردار ستا به نور خلق غلامانی خدمت بدی کی د دې وجنا زستانه نور خدمت اغستل اغه نه غواړم د الله د رضا د پاره مې چې دی هغه آزاد کړی د یوې نونه د قدر د یوې نونه د احترام دا انعام دی د الله د طرفه چې مونږ د رزق زیاره نه چته اونش سالن بی زایدان استعمالو زکا قحط ثانی براشي بیا با زماته د خوراک سیس چې دیغه نه ملاوي بیا با ماته چې دیغه خپایو د دې وجنا د دوو سیزونو کې د خوراک په سیس کې د سکاک په سیس کې پدې کې د اسراف نزان اوسات ځکه الله دا خلق نه خوخي انه لا يحب المسرفين الله اسراف کوون کې دا چې دی هغه نه خوخي